اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو زده کوونکو، نن د ریاضي دوهم فصل دی، طبیعي عددونه. مخکې له دې به یو څو نور شیان هم ستاسو په حضور کې واضح کړم. هغه د عدد سمبول او خپله د عدد تعریف دی. یعنی عدد څه شی دی؟ عدد هر هغه شی دی چې د کمیتونو او شیانو د اندازه کولو او شمیرلو لپاره کارول کېږي یا د هغې نتیجه ښیي. کله چې موږ کمیتونه اندازه کوو، کله چې موږ شیان شمیرو، نو د دې لپاره کارېدونکی شی په خپله عدد دی. او د عدد نښه څه شی ده؟ یعنې هر هغه شی چې د هغې نسبت یو عدد ته وشي، په خپله د عدد سمبول دی. د مثال په ډول دغه دواړه د دوو عدد سمبولونه دي. او بل د طبیعي عددونو مفهوم. په پخوا وختونو کې د خلکو په منځ کې کله چې د شمیرلو اړتیا پیدا شوه، نو د هماغې شمیرلو اړتیا پر اساس د طبیعي عددونو مفهوم رامنځته شوی دی. او بله دا چې خپله همدغه طبیعي عددونه چې د شمیرلو د اړتیا په اساس رامنځته شوي دي، نو همدغه طبیعي عددونه د شمیرلو عددونو په نوم سره هم یادیږي. دا کوم یادونه هم کړې ده ورته. او د طبیعي عددونو ځانګړتیاوې. طبیعي عددونه د مثبت یو څخه پیل کېږي تر مثبت لایه نهي پورې دوام لري. او سیټ یې په n سره ښودل کېږي او سیټ بڼه هم تاسو دلته لیدلی شئ. په یاد ولرئ چې دغه کوم آی نه دی، مګر یوازې د n دغه چپه څنډه ډبله شوې ده. او دریم دا چې هر راتلونکی عدد د وروستي عدد څخه د یوه په اندازه زیات وي. یعنې ټول عدد د یوه په اندازه د یو بل سره توپیر لري. مثال د دوو یوه ترمنځ هم د یوه په اندازه توپیر دی، د دریو دوو په منځ کې هم د یوه په اندازه توپیر دی، او د څلورو دریو په منځ کې هم د یوه په اندازه توپیر دی. او بله دا چې په طبیعي عددونو باندې تبدیلی د جمع د عملي اتحادي حیثیت او په ضرب باندې د جمع تعویضي حیثیت صدق کولی شي. د مثال لپاره دلته راځو. تبدیلی خاصیت. لومړنۍ خبره چې وکړه د تبدیلی خاصیت خبره وه. په دغه ځای کې شته 2 جمع 3 مساوي دي د 3 جمع 2 سره، ځکه که ځایونه بدل شي په مجموعه کې فرق نه راځي. او دوهم خاصیت مو د جمع د عملي اتحادي خاصیت ښودلی و. اتحادي خاصیت په دې معنی لکه دا شکل 2 جمع قوس شیرو 1 جمع 4 مساوي کېږي 4 جمع قوس شیرو 1 جمع 2 قوس 2 مساوي 7 کېږي. یعنې که چیرې د قوس داخل او بهر عددونو ته خپل ځایونه بدل کړو، بیا هم په مجموعه کې فرق نه راځي، چې دغه په خپله د طبیعي عددونو د جمع د عملي اتحادي حیثیت دی. دریم په جمع باندې د ضرب توضیح حیثیت. او په دې معنی چې د قوس داخلي عملیات د جمع او بهرنۍ عملیات د هغې سره ضرب وي. یعنې دا کړلی شئ چې اول جمع کوي، بیا د دې عدد سره ضرب کوي، او داسې هم لیکلی شئ چې اول د بهرنۍ عدد چې د دواړو لپاره مشترک دی، اول د دغه سره ضرب کړو، وروسته یې بیا جمع کړو، بیا هم په مجموعه کې فرق نه راځي. او شپږمه خبره دا ده چې د جمع په عملیه کې 0 دینیت عنصر دی او د ضرب په عملیه کې 1 دینیت عنصر دی. په دې معنی چې د جمع په عملیه کې که د هر عدد سره 0 جمع شي، مجموعي حاصل کې فرق نشي راوستی. او د ضرب په عملیه کې که د هر عدد سره 1 ضرب شي، نو بیا هم په د ضرب حاصل کې فرق نشي راوستلی. نو 1 د ضرب په عملیه کې دینیت عنصر شو او 0 د جمع په عملیه. ګرانو زده کوونکو، درس مو په همدغه ځای بس دی. بیا چې له یوه نوي درس سره حاضرېږم، بیا لا فرمان.